روسیې ژمنه کړې چې د افغانستان پر زراعتي محصولاتو به تعرفه لرې کوي. دغه راز د طالبان حکومت وایي له روسیې او چین سره په سیمه ییزو پیسو سوداګرۍ ته سترګې پر لاره دی. افغانستان ته د سیپیک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز پر غځولو درې واړو هیوادونو هوکړه کړې او له نور موضوعاتو سره د پیسو د بدلون نرخونه هم درته لرو. سلامونه، اقتصاد خبرونې ته ښه راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي روسیې ورسره ژمنه کړې چې له افغانستانه پر صادرېدونکو زراعتي محصولاتو به تعرفه لرې کوي. د یادې خونې چارواکي وایي د روسیې تاتارستان جمهوریت ته د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ یو قرارداد هم لاسلیک شوی چې د سوداګرۍ ترانزیت د نندارتونونو او کان کیندنې برخو کې همکارۍ پکې شاملې دي. د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري مخ پر ودې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې هم خپل د روسیې د سوداګرۍ د خونې سره پر هغه قرارداد باندې هوکړلیک او لاسلیک وکړي چې په هغه کې به د روسیې اتاق تجارت او د افغانستان اتاق تجارت یو له بل سره په ترانزیت کې، په تجارت کې، په ګډه سرمایه‌ګذاري کې، په صنعت کې، په معدنیاتو کې به یو ځای سرمایه‌ګذاري سره کوي او همکاري به سره کوي. زموږ مشکلات چې په روسیې کې هغه به هغو ته به د روسیې د اتاق تجارت په همکاري الو او د دوی تجاران که دلته راتلله موږ به د دوی سره خپله همکاري کوو. د دوی سم دعوت وکړي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمایشګاه کې بین‌المللي نمایشګاه ته دوی دعوت سي راسي او د افغانستان صنعت، د افغانستان سرمایه‌ګذاري، د افغانستان امنیت ته نږدې څخه وګوري. په دې وروستیو کې د روسیې سره زموږ د تجارت کچه تک مخ په لوړېدو ده. تقریبا د تیرو په یوې میاشتې یا دوه میاشتو په نتیجه کې تقریبا زموږ د سوختي مواد د روسیې څخه په مراتب ډېر سوي دي چې تقریبا 10% 40% کېږي چې موږ د روسیې څخه در پخوا ډېر واردات کوو. کوشش کوو چې خپل واردات هم روسیې ته وسو. په دې کې د روسیې د صدر اعظم د مرستیال په خبرو کې دا پرېکړه وسوه، د دوی هدایت دا و چې دوی به د افغانستان پر صادرات باندې خصوصا پر هغه صادرات باندې چې هغه زراعتي صادرات پر هغو به تعرفه صفر کوي او کوشش کوم چې د دې لپاره هغه مشخصې کمیټې شته چې پر هغه باندې کار کوي او څنګه وکولای شو د دواړو طاقو د دواړو خصوصي سکتور د مابین باندې همغږي رامنځته شي او وکولای شو د افغانستان په اقتصاد کې یو دا ګام یو مهم ګام دی او مهم رول به ولوبوي. دغه راز د طالبان حکومت له روسیې سره پر لوړه کچه خبرو لګیا دی چې د دواړو هیوادونو بانکونه وکولای شي مخامخ د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې راکړې ورکړې په خپلو پیسو ترسره کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي د افغانستان او روسیې تخنیکي ټیمونه پر دې وړاندیز کار کوي چې موخه یې پر امریکایي ډالرو د تکیې کمول دي. د سوداګرۍ وزیر تمه لري چې دا کار به د روسیې پانګونه ډیره کړي، په ځانګړې توګه د پټرولیم او پلاستیکي محصولاتو په برخه کې. له 2022 کال افغانستان له روسیې ګاز، تیل او غنم واردوي. د سوداګرۍ وزیر وایي پر سیمه ییزو اسعارو سوداګري به د افغانانو په ګټه وي او اقتصادي ثبات کې به مرسته وکړي. در حال گفتگوی تخصصی هستیم که از نگاه اقتصاد منطقه موږ اوس په تخصصي بحثونو بوخت یو. سیمه ییزو او نړیوالو اقتصادي لیدلورو بندیزونو هغو ستونزو ته چې اوس مهال افغانستان ورسره مخامخ دی او همدارنګه روسیه ورسره لاس او ګریوان ده په کتو موږ تخنیکي بحثونه لرو او باور یم چې دا ډیر ښه غوراوی دی. بانک‌های روسیه خیلی متعدد است، خیلی زیاد است. ډیر روسي بانکونه دي، پر شاوخوا 50 سلنه بندیزونه لګیدلي دي. پر ځینو روسي بانکونو نړیوالې ټولنې بندیزونه نه دي لګولي. موږ غواړو هغو بانکونو سره کار ته دوام ورکړو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې نه دي، چې ورسره لګښتونه راکم کړو. کار خود ادامه بدیم. چین ته هم پر سیمه ییزو پیسو د سوداګرۍ ورته وړاندیزونه شوي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر وایي له چین سره هم خبرې اترې روانې دي او د دې پلان د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت د غړو په ګډون یوه کاري ډله جوړه شوې ده. همین قسمی که ما می‌خواهیم امرای روسیه
یک ارتباط داشته باشیم از طریق لکه څنګه چې موږ د سیمایي پیسو یا بازارونو لاره روسیې سره د مالی اړیکو د ټینګولو هڅه کوو چین هم داشته باشیم ان شاء الله. پلان لرو چې له چین سره هم ورته اړیکو ته وده ورکړو. موږ د برخه کې وړاندیزونه وړاندې کړي همراه چین هم پیش بریم او لمړني بحثونه له وړاندې تر سره شوي. موږ د برخه کې هم له چین سره د پرمختګ په لټه کې یو. ما یک تیم کاری را همراه د سوداګرۍ وزارت د چین سفارت سره چې د چین د باصلاحیت استازي په توګه کار کوي یو ټیم جوړ کړی. چین کې یک نهاد دا ټیم اوس مهال زموږ د اقتصادي پروګرامونو په اړه په بحثونو بوخت دی. یک گروه کاری را ان شاء الله کې نه یوازې د بانکدارۍ پر نوښتونو بلکې پر صادراتو او وارداتو هم تمرکز کوي. نه تنها در برنامه‌های بانکی است بلکه به خاطر صادرات است، به خاطر واردات است. افغانستان، پاکستان او چین هوکړه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سیپیک به افغانستان ته هم غځول کیږي. سیپیک د سړک او پټلۍ هغه لویه پروژه ده چې د چین له لویدیځه پیلېږي. د پاکستان په سویل کې نوی جوړ شوی بندر ګوادر ته رسیږي. له دې لارې چین هم هند سمندر ته لنډه لار موندلی شي. اسی طرح چائنا نے جو یہ طے کیا ہے اور ایگری کیا ہے کہ سی پیک 2 چین پریکړه کړې او موافقه یې کړې چې سی پیک 2 چې د چین او پاکستان ترمنځ دی د کمربند او سړک پروژه ده او د ولسمشر شي جین پینګ نوښت دی. زموږ په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته وغځول شي. د کابل په زرنګار پارک کې د ګلونو او زینتي بوټو درې ورځنی نندارتون ترسره شو. دا نندارتون د کابل ښاروالۍ په نوښت د ګلانو کرنې او ساتنې دودولو، د ګلانو د کرنې د نویو بڼو پیژندلو او ګل پلورونکو ته د لا ډیرو مشتریانو د جلب په موخه جوړ شوی و. د معلوماتو له مخې 9000 ډوله ګلان او بوټي پکې نندارې ته وړاندې شول. خو ګل پلورونکي وایي پلور یې له تمې لږ و. د یو دوه تنو خبرې اورو. ربیع حاجی زاده هستم، مالک شرکت نهال و گلفروشی ربیع حاجی زاده. ربیع حاجی زاده یم، د بوټو او ګل پلورنې شرکت څښتن. دلته د نندارتون کې د ګډون لپاره راغلی یم چې درې ورځنی دی. موږ نږدې 200 ډوله ګلان لرو. ګلان مو له شمالي هم راوړي، له کابل مو هم راوړي او له بهره هم. به خاطر دقیق فروشات از هم نیستیم، ما صرف نمایشگاه را برگزار کردیم که مردم به گل و که څه هم د خرڅلاو په کیسه کې دومره نه یو، خو نندارتون مو دې ته جوړ کړی چې خلک د بوټو او ګلانو ساتلو ته مخه کړي. خرڅلاو نه لرو، دومره خو ده چې خلک راشي او ګلان وګوري. خو بیا هم د نندارتون کې مو ډیر ډول ګلان وپلورل او ډیر ښه ګلان مو وپلورل. نو دا ډول نندارتونونه باید جوړ شي، زموږ لپاره ډیر ښه دي. او تر ټولو ډیر مو همدا جرمني جریبند ګل پلورلی، ځکه دا تر 6 میاشتو تازه وي. اسم من محمد آرون حاجی زاده است، یک تن از گلفروشان چهارراه پروانه دو که ما نوم می محمد هارون صاحبزاده دی او پروانې دو څلور لارې کې ګلان پلورم چې د ګلانو د نندارتون کې می ګډون کړی او فعاله ونډه لرم. دا ډول نندارتونونه د ګلانو او بوټو پلور خلکو او ګل پلورونکو لپاره ډیر ښه دي. ما دلته ډیره ښایسته او زینتي ګلان راوړي، اپارتماني ګلان او د باندې ګلان می راوړي دي. ډیر زینتي ګلان له ایران راوړل کیږي، پاتې نو له شمالي سیمو او هم د کابل. این نمایشگاه در تلویزیون خرڅلاو خو مو یو څه کم وو، ځکه چې د دې نندارتون اعلانونه پر ټلویزیونونو ونه شول. که یې اعلان کېده او خلکو ته مخکې له مخکې خبر ورکول کېده، خرڅلاو به مو هم ډیر او دلته به د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره وه. په همدې حالت هم خوشحاله یو، ځکه راغلي خلک ډیر خوشحاله وو. نو ځکه موږ د خرڅلاو کیسه کې هم نشو. خلک مدام له ګلانو او بوټو سره آشنایي پیدا کړي. هدف ما است. او د اقتصاد د خبرونه د پیسو بدلون له نرخونو سره پای ته رسوو چې کابل کې مو له شهزاده سرایه اخیستې دي.